یو بزرګ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوې، لارښوونکې د څوک وو؟ ده ورته وویل 4 کسانو هدایت راته کړی دی. یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تېرېدم او لار مې ځینې چپه کړه چې هسې نه خلک مې د ده په خوا کې وویني. د ده چې راپام شول اواز یې راباندې وکړ، ته خامخا پوهېږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي. یو بل ځل مې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. ده راته وویل ته چې په احتیاط ګامونه اخیستي دي نه یې پرېوتلی. یو بل لارښوونکی مې یو ماشوم و، بله ډیوه یې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ ده ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوا کوې ته راته ووایه دا رڼا چېرته لاړه؟ یو بل ځل یوې کاسیرې راته هدایت وکړ. هغه چې ډېره ښکلې وه، راغلې وه چې خواله را سره وکړي، له خپلو دردونو مې خبره کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ که بیا غږېږه. کاسیرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرقه یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس زما په لیدو ویرېږي چې هغه به هیر کړي.